ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. تیر جمعہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت پورے خبر میں کڑے وا چی غار حرا کے دغا آیتون نازل شو دا اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. او بیا نبی علیہ السلام مبارک کور تراغی کور تا چی سنگ نبی علیہ السلام راننا وطا نو پا نبی علیہ السلام دا یخت برالا طول وجود رپیدو او حضرت خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی چھے ما باندے صدر واچوے زملونی تزمیل یو شی پا یو صادر کے انغختی دلو تویلی کیگی ما پا صادر کے ونغاڑے پا ما صادر راوا چوے. نبی علیہ السلام دیر دا ادب و دا احترام زندگی تیرا کڑی دا ادار چا بے قدر کاؤ دلتوی زملونی پا ما صادر راوا چوے دا دا جمع خطاب دے زملینی نوی یواز خدیجے تا بلکہ دے کہ لکہ یو سڑی چاہتوی تسنگے ہو یا تاسو سنگے دا ادب و دا احترام لفظ استعمال ہے. زملینی کویلے وی دامانا بو چی تا پا ما صادر واچوا زملونی تاسو پا ما صادر واچوے دا عزت الفاظ دی دا خپلی بی بی سر ہم کور کی چی خپلی بی بی سر خبر کئی یا بی بی دا خپل خاون سر خبر کئی نو دا احترام و دا عزت الفاظ بے استعمالی. بی بی دیر ازیات و خیارہ و حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرے پہ صادر ورواچاو او چی لگ سات تیر شو فوراں تے تپوس نکی چی سچل دے ادرے گا چی دے لگ دمشی بعض خلقی نا پوئی یو کور نبار راشی و لگ پا تکلیفی در سچل شوی سچل سڑی وی تا لگ ما پریدا یو پوٹے دمشما نو بیا بدا تعلوے ما نو بی بی خدیجہ تے زر تا پوست نکی جسے چل شوے دے دا ولی را پیگے دا صادر ولی چھے لگ اغی پہ صادر واچو چھے نبی علیہ السلام لگ پا قلار شو او اتمینان سر شو فلما ذهب عنه الروع چھے گبراہٹ تے لگ ختم شو او دا وجود اغی اخوال لگ برابر شو نو بیا تے تپوس کی سچل شوے دے پتاسو سا مسئلہ دا حضرت نو نبی علیہ السلام مترولا قصہ بیان کرا. اس پیغمبر علیہ السلام مبارک دا وجود را پیدا ولی نو اسم چی پچا گبراہٹ راشی نو وجود یخ پخشی خولی دا وجود نو بیگی دا قانون دے او چی خولا او بیگی دا وجود نا او پلار بندر روانی دا غرن را کوزیگی یخ ہوا پی لگی چی پلار رازی یخ ہوا پی لگی نو اغی یخ ہوا سرا بیا دا بنده دا وجود را پیگی او یخوال پی راشی دا دی وجه نه د نبی علیہ السلام په وجود حالانکه وحی چې براتله د حضور پاک نه بخولې به دی هغې نه خو معلومیږي چې وجود ګرم شي او زورونه مولا ورکل
حضرت جبریل علیہ السلام په غار حرا کې نو هغې سره خولې وبیدلې په لاره یخې شوې هوا سره نو یخني پرې راغله نو خدیجې رضی الله تعالی عنها ته فورا یو ټکی وی لقد خشیت علی نفسی زه خو په ځان ویرېدم ټوله قصه یې ورته وکړه دغه رنګې یو فرشته راله او زه یې ځان ته تر غاړه باسلمه او ما له زورونه راکړل او دا ټکي راته چې اقرأ باسم ربک الذي خلق او تاسو ته ما تېره جمعه غالبا ویلي حضرت امام زهري او لوی تابعي دی ابن شهاب زهري ورته وایي محمد بن عبد الله ابن عبید الله ابن شهاب زهري دا لوی محدث دی او تابعي دی او زمونږ د احادیثو په جمع او په ترتیب کې او په تدوین کې د ډېره لویه حصه ده هغه لیکي د هغه په سند باندې هغه وایي او په بیهقي کې هم دا روایت شته چې جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته چې دا زورونه ورکړل او دا تلاوت د اقرأ باسم ربک الذي خلق یې ورته وکوې نو ورته یې ده ووایي چې انک نبی حق ته ګورې رښتونی پیغمبر یې دا ټکی ورته په لومبي ځل ووایي نو شک د پیغمبر علیه السلام په دې کې نه و چې زه نبي نه یم یقین یې پیدا شوی چې زه نبي فرشته ولیدله آیاتونه واورېدل شق صدر وشو ورته پته ده چې نه درس ته او نه تکلیف شته نه وینه شته زخم فوري ټیک شو شق صدر د دې نه مخکې هم شوی دی یقین محکم حاصل دی چې د خدای پیغمبر یم اوس دلته زموږ طالبان سوال کوي چې دا یره پې ولې بیا راله پیغمبر یریږي ولې چې نبی علیه السلام فرمایي لقد خشیت علی نفسی ویریدم او بیبي خدیجه رضی الله عنها ولا ډاډ ورکوي تسلي ورکوي دا ولې درونو نبوت سره یره څه منافي خبره نه ده انسان چې په دنیا کې اوسېږي ګبراهټ خامخا راځي حضرت ابراهیم علیه السلام له چې فرشتې کم وخت کې رالې او دا فرشتې تلې د لوط علیه السلام د قوم د هلاکت دپاره فرشتې روانې دي نو ابراهیم علیه السلام فورا لاړ قرآن شریف کې الله فرمایي فما لبس ان جاء بعجل حنیز یو رویت سخی ولا رویت کا هغه ولا رویت کا او ولا پوخ کا فورا میلمنو لراوړو بته مخې ته کېښوده چې هغه سخی ورته رویت کړی کېښوده نو هغې میلمنو هغه خوراک نه خوړه دغې زمانه کې به دا قانون و چې چا به ډاکه په چا وغورځوله نو دا هغه خلکو خوراک به نه خوړه اوس د دې زمانې په شانتې نه ده چې څوک ډاکه وغورځوي او ورشي هغه کور ته نو لاول د فرج نه ټول سامان راولي هغه وخوري دې زمانې اخبار کې اکثر راځي ډاکې وغورځول او ټول سامان یې یوړ او د کور خلک یې وتړل او دا چلو شو دا چلو شو ورسره یې لیکلي چې فرج کې کم خوراک پروت و میوې هغه ټولې وخوړلې همتې خوراک وخوري الله مسلمان کم حد ته ورسېدلو زه حیران شم هر یو سړی دا دعوه کوي چې د پیغمبر علیه السلام عاشق یم او زه امتي ما او د سفارش امید هم کوي لیکن طریقه د پیغمبر باندې څوک هم نه دي روان اکسیډنټ چې وشي او خلک پکې مړه شي نو دا ظالمان ورشي څوک ته ګاړی وباسي او څوک ته د جیب نه پیسې وباسي داسې ده که نه په کور کې ډاکه واچي خوراک وخوري هلته ځان له خوراک ګرم کې هغه وخوري هغې نه پس سامان یوسي ته د کم ځای نه مسلمان شوی آیا د پیغمبر طریقه دا ده نبی علیه السلام دې له راغلی امت ته دا څیزونه ښودلي دي نو دا هغه زمانې چې کم غله ډاکوان به و هغې چې به ډاکه وغورځوله نو هغه کور کې به یې خوراک نه کوه نو چې فلما رأى ایدیهم لا چې ویې کتل چې د دې میلمنو ګوتې خو دې خوراک له نه ورځي نو ابراهیم علیه السلام ویرېد اوهو دا جو څه ډاکوان راغلي که څه مسله ده نو چې هغې پوه شو نو وایي نه ګورئ لکه یره پیدا نه کې انا رسول رب زه ستاسو د رب ستا د رب استازي یو فرشتې یو انا ارسلنا الى قوم لوط د لوط علیه السلام قوم له روان یو خو تاله یو خوشخبري د زوی درکو نو تا سره مو ځکه لږه دمه واغېشته نو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فلما ذهب عن ابراهیم الروع چې د ابراهیم علیه السلام نه یره ختمه شوه نو بیا ورسره بحث شروع کړو چې دا زما وراره دی هغه سره به څه کوي او دا قوم ولې هلاکوي یره ترې ختمه شوه پته ولګېده که نه چې په پیغمبرانو یره راځي ابراهیم علیه السلام د ډیرو پیغمبرانو نیکه دی او څومره لوی شخصیت دی یا حضرت موسی علیه السلام چې کله په کوه تور ته لاړ او د الله ملاقات یې وکړو
او الله وته فرعون للاړ شه وی الله غسره خو ز صبح او کما خلوی بادشاہ دی او بل د هغې په ما مرګ پورې دی سړی مې وجلی دی څه به کومه الله وی ورېږه داسې معجزې در کومه چې دی به تا ته ټرک به هم نشي کولی وی دا کونټی دی وغورځو چې څنګه موسی علیه السلام کونټی وغورځول هغې نه یو اجدها خامار جوړ شو نو موسی علیه السلام ترې وروسته شو چې ټک راله رانه کي دا څه شو الله ورته څه وی لا تخف مه یېرېږه ونه یېرېږه فاوجس فی نفسه خیفة موسی موسی پړه کې یره راله الله وی انه لا تخف بل دی راځي انه لا یخاف لدی المرسلون مه یېرېږه پام کوه زه در سره یم ګوره په موسی علیه السلام دا د ګبراهټ راغلی دی یره پې راغلی ده نو یره په پیغمبر راځي دا فطري شی دی طبعي شی دی ولې رونو یو په الله یره نه راځي چا باندې یره نه راځي دا فرق شو د پیغمبر او د خدای پیغمبر له الله داسې کمالات ورکړي دي چې دا بعضې څیزونه به پرې راځي چې ته ورته خدای ونه وې غاښ به هم خوږېږي شهید کېږي به ستړی به هم پرې راځي لوږه به هم پرې راځي بیماری به هم راځي تبه به هم راځي ګبراهټ او یره به هم پرې راځي دنیا کې اوسېږي انسان دی اعلی کامل شخصیت دی انسانانو کې کامل انسان دی لوی انسان لوی بشر لیکن ګبراهټ یره راځي نو که په نبي علیه السلام یره راله نو دا خبره خو نه ده او یره د څه د وجې نه اوس راله په نبي علیه السلام په دې ځان پوهې که علما مختلفې وجې لیکي خو ستاسو دپاره اسانه وجه درته وایم یره په دې راله چې په یو ځان له ځای کې د غر په سر کې په یو غار کې د سره ناشنا خلک میلو شي نو یره راځي که نه راځي یو خدا شو ناشنا خلک میلو شو دویم زړه یې وله سیرې که چاړې چاکوان ورپسې روباسي یره به نه راځي او د دنیا خلک رالل په تله کې ورسره وتلل ما درته مخکې جمعه کې ویلي یره نه راځي او بیا جبریل علیه السلام ځان ته راترغاړی ایسته څو ځلې راترغاړی ایسته نو د جبریل خو ملکیت دی په هغه کې هغه خپله سر وردن نه کوي پکې چې زه به تاله بار بار راځم نو چې لږ مانوسیت انس پیدا شي مینه پیدا شي نو دې سره یره پیدا کیږي او بله څه خبره ده بله دا ټکې چې ته پیغمبر دا یې ورته ووې تاله الله نبوت درکه پیغمبري دله درکړه نو یره دا هم راله چې د لوی قوم سره مقابله مې ده اوس به څه کوم لقد خشیت علی نفسی هغه وخت د ماضي صیغه ده هغه وخت ویرېدم لکه مې یره راله هغه ټیم سره ولې به یره راله ټیم سره لوی قوم سره مقابله ده ټول یو خوا دي زه پکې یا کې تنها بل خو یم اسانه خبره ده دې خلکو سره به څه کوم څوک به مې مخالف شي څوک به مې دشمن شي چا سره بروانه راځي وال ټکول به پکې راځي او نورې نخرې پخرې دا خو ډېر ګران کار دا به څه چل کېږي ګبراهټ راغی بیبي هوښیاره ده د دې وجې نه ګبراهټ یره راله نورې وجې علماو ذکر کړي دي خو ستاسو دپاره دا کافي ده نو بیبي ورته څه وایي پام کوه یاره خو ښه بیبي بیا هم ښه بیبي وي ښځه چې ښه ښځی نو هغه ښه ښځی حضرت خدیجه رضی الله عنه هوښیاره بیبي ده پاک دامنه بیبي ده او الله پکې حکمت هم دا چې د نبی علیه السلام عمر 25 سال دی نو دا د 40 کالو وه چې دې وخت کې نبی علیه السلام د 40 دا د 55 کالو ده داسې که د نبی علیه السلام نه په عمر کې کشره وه نو کشره ښځه چې عمر یې کم هغه به لاره پیدله او لاسونه ګورې پام کوه چاته غږونه کې ګورې او څوک به دې مړ کي او دا چل به وشي دا چل به وشي کشر انسان خو یریږي که نه د هغې خو عمر پوخ و پته وه ورته هر څه ورته معلوم و وی کله هرګز ونه یریږي ګورې پام کوه ستا به دا ټاکه دې خلکو ته وایي دا دې ټول ملګري کېږي انک لتصل الرحم تا کې خو یو صفت دا دی چې خلکو سره صلې رحمي کې ټول خپل خپلوان درته داسې نږدې دي هر یو مشر درته د خپل زوی په نظر ګوري هر امزور درته د خپل نور په نظر ګوري هر کشر د پلار په نظر ګوري هر چا له منډې وې نو لومبۍ خبره خلکو ته د خپل رشتې نه مخالفت شروع کېږي نو رشته دارانو سره د صلې رحمي ډېره مضبوطه ده ابه د ملګري رشته د ملګرې ده وتحمل الکل خلکو نه بوجونه اوچتې عامو خلکو ته فایدې رسې په لاره څوک روان دي غوټه ورسره د تېتې زروالې پوږه کېدې زنانه سره پیټې دی ته تې 5 زر راواخلې او نور بوجونه دا خو حسي بوج دی معنوي بوجونه څوک ټینشن کې پروت تسلي ولا ورکې هر چا سره په غم کې ځان شریکې خلکو له فایدې ورکې
حسی معنوي هر قسمه بوج د خلکو نه اوچته تقر الضیف میلمانو میلمستیا کې نو خپل باندې خپل شي هغې سره صله رحمي کې او دا چې کم غریبانان خلک دي او دا د وطن خلک دي دي سره بوجونه اوچته دا به هم د سره ملګري وي ښه دې ورسره کړي دي او د بهر خلک میلمانه هغوی له میلمستیا ورکې ابه دې ملګري وي اب هم در سره مرګرتیا به کوي وتعینو علی نوایب الحق او چې چا باندې داسې د سچه مسله راغلي د ګناه نه سچه مسله راغلي او په هغه هغه بوجي هغې کې دې ورسره پوره مدد کړی دی تاکہ خدا ښه خو صفتونه دي خلکو سره امدادونه کې دا صفت نبی علیہ السلام له ډاډ ورکړ او پیغمبر علیہ السلام له زړه مضبوط کړ بیا ورته څه وی وی داسې چل کوو زما د تره اوس خدیجه رضی الله عنها پوه شوه خو لږه خبره نور هم مضبوطی وله د تره زوی مې د ورقه ابن نوفل دی د پخوانو کتابونو عالمو هغه له ځو هغه نه به لږ معلومات والو لږ تسلي به دله درکړي مطلب یې دا و چې مو له تسلي ورکړي نو لاول خدیجه ځان له تلې د هغې خبر کړی دی چې د هغه نه معلومات اخیستي داسې نه هغه څه الټه خبره ونه کړي چې هغه ته قصه کړې ده او هغه پوه شوی دی چې ګورې خاوند یې لوی شخصیت جوړ شو لوی تاج ور په سر شو نو بیا وروستو نبي علیه السلام بوت دا دې ته هوښیاره ښځه وایي دې زمانه کې څه کوي سړی چې چېرته کور ته لاړ شي یاره استاد جي تقریر وکړه او وی چې تاسو بچو باندې قرآن یاد کې جماعت ته بچی لیږې و مورې زه به دا قرآن یاد کوم نه ګورې ټول سکول سبق به د نه پاتې شي موږ نن سبا د کور خلک د دین په لار کې رکاوټ دی ښځه خاوند له مور او پلار بچو له د دین په لار کې نن رکاوټ دی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها رکاوټ نه دی خدیجه رضی الله عنها ورته څه وایي تکړه شوی اسم نشته الله به دې مدد کوي او څوک به دې مخالفت نه کوي نو لاول لاړه ورقه له دې هوښیارتوب ته یې ګوره چې پته ولګېده چې ورقه به ورته ښه خبرې کوي نو نبي علیه السلام یې بوتلو چې بویه ته څنګه هغه ته وایي د نه خبرې واوره ډېر واره نه دی کشر ته خلک راوروي اسمع من ابن اخیک او ورته وایي وایه که نه ابن اخی ماذا ترا څه وینې راوینې ما ته پوره حالات ووایه نو نبی علیه السلام ورته ټول خبره وکړه چې څه یې لیدلي نو ورقه ورته څه وایي او ورته وایي هذا الناموس الذي دا هغه فرشته ده نزله چې دا نازله شوې وه علی موسی په موسی علیه السلام نازله دا هغه فرشته ده دې نه څه معلومه شوه فرشته چې نازلیږي په موسی او هغه پیغمبر علیه السلام له راشي نو د پیغمبر د پیغمبرۍ تصدیق شو که نه دا پیری نه دی دا بلا نه ده دا بو نه دی دا څه دیو نه دی دا فرشته و مقربه او بیا فرشته کم ناموس هغه پټ چې یو څوک دله پټ خبر راوړي او د خیر خبر راوړي هغې ته ناموس وایي د دې مقابل جاسوس دی هغه د شر خبره معلوموي په دې غوږونو سترګو پټه طریقې سره شر کې ګوتې وایي ناموس په پټه طریقه خیر کې ګوتې وایي دا هغه فرشته ده چې په موسی علیه السلام نازله یا لیتنی فیها ارمان چې ستا د پیغمبر په زمانه کې زه ښه مضبوط او قوي او ترندس وې او ما د سره مدد کړی وې اذ یخرجک قوم چې ستا دا قوم ستا د وطن نه وباسي او ما دې مدد کړی وې نو نبی علیه السلام خو پوه شو او مخرجیهم دا قوم به ما وباسي زما دا لوی قوم چې دی او زما دا لوی خاندان چې دی او دې قوم سره چې ما خیر ښېګړې کړي دي او کو سره کوم او جون مې د ایماندارۍ کم تیر کړی دی وی او ټیک دا خبره دی خو زه د پخوانو کتابونو په نقشه درته وایم چې ستا غوندې خبرې چا کړي دي نو هغه ښکلی شوی دی افسوس چې زه وې او زه د ښه مضبوط مدد وکړم کلک مدد دی وکړم افسوس چې هغه وخت کې د جمدې یو کلک مدد دی وکړم ورقه د نبي علیه السلام د دې خبرو تصدیق وکړه یو ګناه دومره پورې تصدیق یې وکړه چې دا فرشته تاله راغلی ده او دا خبرې دې د دوکې خبرې د فریب خبرې نه دي خبرې دې درستې دي دې پسې ثم لم یمشب
حدیث کې راځي چې درنګ یې تیر نه کا ورقه څه موده پس وفات شو. بیا وروسته حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها د ورقه نه تپوس کړ، د نبی علیه السلام نه تپوس کړی دی، وی د الله رسوله چې ورقه به څه پوزیشن کې وي، ځکه تا خو هغه له دعوت لا نه دی ورکړی، ځکه یې د ایمان اظهار نه دی کړی او هغه اذعان او تصدیق یې لا نه دی کړی. خو لیکن دونه خو یې ومنله که نه، ستا رد خو یې ونه که که نه. نبی علیه السلام وفرمایي د دعوت د نبوت نه مخکې وفات شوی دی. نبی علیه السلام ما په خوب کې لیدلی دی، په ډېر ښه حالت مې لیدلی دی او په سپینه جامه کې مې لیدلی دی. او په خوب کې چې څوک په سپینه جامه وویني په ښه حالت کې، دا د هغه د جنت نښه ده، دا د هغه د جنت نښه شو. 3 کاله رونو وحی بنده وه، 3 سال مکمل. دې 3 کاله کې به نبی علیه السلام غار حرا ته تک ومقصې د خپل معمول مطابق خپل عبادت پې کو او تنگ به شو. کله کله هغه حالت به د فرشتې ورته را یادېده، وی کله به وی د غر دې څوکې ته خیجم او ځان ترې رارغړوم، داسې به یې تنګ شو. نو ورته به آواز وشو چې مه کوه، ګورې ته رښتونې پیغمبر دا کارونه کوي. 3 سال پس بنابر قول راجحه 3 کاله پس د غار حرا نه بیا را روان دی. هغه فرشته بخاري شریف کې راځي چې مخکې په غار حرا کې لیدلې وه، هغې په یو کرسی ولیدله، یو ډز وشو درز چې بری وکتل فرشته په یو کرسی ناسته ده او د هغه په دې وزرو د اسمان دا ټوله غاړه ډکه ده چې د ولیدله بیا په هیبت راغی. بیا راغی کور ته، چې راغی بیا بیبي ته وایي دسرونی په ما څادر واچوئ، دسرونی دسرونی. دسار په عربی کې هغې څادر ته وایي چې سړی یې شعار هغې ته وایي چې د وجود سره لګېدلې کومه جامه وي. دسار هغې ته وایي چې هغه د پاسه څه جامه وي، لکه دا کوټ شو مثلا، بړستن شو، څادر شو، واسکټ شو. دسرونی جامو د پاسه را باندې یو څادر را واچوئ، څادر یې پې واچو سملاست. چې سملاست دې وخت کې فرشته راورسېدله دروازې مخې ته یې آواز وله ورکړه، یا ایها المدثر قوم، اے څادر اغوښتونکیه پاسه. ډیوټي شروع شوس. دومره زر هغه ځای نه سنګ جبریل علیه السلام راورسېده. کومه فرشته چې الله د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ ملګرتیا له مقرر کړې ده، یا د نورو پیغمبرانو د پیغمبرو ملګرتیا له وحی ورته راوړي جبریل علیه السلام، دا ډېر مضبوط طاقت خدای ورکړی دی. روح القدس ورته وایي، پاک روح. یو ځل ته نبی علیه السلام تپوس وکړو، د دې ځمکې نه اسمانه پورې د تیزې سورلی د 500 کالو مزل دی. هغې لومبي اسمان نه دویم اسمانه پورې بیا د تیزې سورلی، تیزه سورلي لکه راکټ شو، راکټ نه خدای خبر میزایل شو، خدای خبر چې هغې نه به تیز سره وځي. هغې اسمان نه بله پورې د 500 سال مزل، دویم نه دریمه پورې د 500 کالو مزل، دریم نه څلورمه پورې د 500 کالو مزل، څلورم نه پنځم اسمانه پورې 500 کالو مزل، د هر اسمان نه بله پورې 500 کالو مزل، اووم اسمانه پورې 500 کالو مزل، د شپږم او د اووم، او د اووم اسمان نه بیا ته الله بره پورې د عرشه پورې بیا خو پته نشته چې څومره مزل دی. نو جبریل علیه السلام نه تپوس کوي نبی علیه السلام، وی ته چې وحی ماله راوړې هغه د الله د عرش نه راوالې او دلته راځې څومره ټیم لګي، خو بلا مزل دی که نه. وی چې زه هغه ځای نه وحی د الله نه راوالم، نو زه ډېر دا سکنډ او منټ خو پکې اوس رالل که نه، هغه زمانه کې خو سکنډونه او منټونه نه و که نه، زه به تعبیر ته کولی نشي. دومره زر را رسم چې انسان د خپله سترګه هم نیره پورې چې زه را رسېدلی، دومره تیزی کې را رسېږي. انسان د الله دا طاقت ورکړي بعضو. ولې د سلیمان علیه السلام چې میټینګ کو د ملګرو سره، او د بلقیس تخت به څوک راوړي؟ ایکم یأتینی بعرشها. یو عفریت، یو سرکشه پیریو، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. دومره سات کې به یې دله راورسومه چې ته څومره سات کې پاسې زیبه ما تخت به م رالي او بیا به را رسئ، دلته لا ناست دی، دلته زم به او بیا به را رسومه دومره سات کې لکه ته چې پاسې. نه نه دې نظر غواړم، دې نظر غواړم.
قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيک به قبل ان يرتد الیک طرفک وی زه به دله د سترګې د رب نام زر راورسوم چا سره چې اسم اعظم اسم اعظم والا وی سترګې رب نیم دله زر را رسومه نو چې الله بندله د خدای د نوم طاقت ته الذي عنده علم من الكتاب ملا صاحب دی ملا صاحب الذي عنده علم من الكتاب کوم چې ملا صاحب ورسره عالم ورسره او اسم اعظم یادو نو چې یو عالم له خدای پاک د الله د نوم د وجې نه دومره طاقت ورکوي چې د سترګې د رب نه د بلقیس تخوه ته رارسوي د سبا نه نو ته ووایه چې جبریل علیه السلام سره څومره طاقت دی او څومره طاقت خدای ورکړی دی د لوط علیه السلام قوم چې تباه کو د وزر یو پوټې غوندې حصې ځمکې لاندې کړه او اوچته یې کړه او الاوړې راوغورځوله او په اواز کې څونه طاقت پیدا کړی دی چې یو چغې وواله په سمودیانو په عادیانو باندې نو ټول الاوړې پراته یو چغې سره ټول بیا مردار ومړه پراته دومره طاقت الله ورکړی دی ښکلی څومره جبریل علیه السلام کله به د انسان په شکل هم راته په مدینه منوره کې یو صحابي حضرت دحیه کلبي رضی الله عنه ډېر ښکلی و چې به په لاره تنو په دې مخ به روبن اچو روبن چې دا مخ مې څوک نیني ولې خشته دومره و چې یارېده به چې څوک ښځې په زنانه په لار په مخه راځي څوک په ګناه کې مبتلا نشي ښځې را باندې عاشقانې نشي دومره ښکلی و دی به عموما د هغه په شکل راته یو ځلې نبی علیه السلام سره ناست و جبریل علیه السلام خبرې کولې نو لا نو عایشې نه تپوس وکړه عایشې دا سړی دی وپېژن چې ما سره ناست و یا د الله رسول وی څوک و وی دحیه کلبي و وی نه جبریل علیه السلام او کله به د عام انسان په شکل راغی یو ځل راغی نبی علیه السلام ته کېناسته تور سری دی خشته د ځوانۍ شکل یې دی د سفر ساسار پې نشته او نیغ راننوته او د پیغمبر علیه السلام سره د ادب په شکل کېناسته او کونډه د حضور پاک کونډو ته مخامخ کړلې مبارکو ته او د نبی علیه السلام نه یو څو تپوسونه وکړل صحابه یو بل ته کتل دا پیژنې وی نه بل وی ته پیژنې نه ایمان څه شی دی جواب یې ورکړ بیا تپوس وکړې اسلام څه ته وایي جواب یې ورکړ بیا د نبی علیه السلام تپوس وکړې احسان څه ته وایي نبی علیه السلام جواب ورکړ بیا وی د قیامت وی ما ته پته نه لګي تا ته چې څنګه پته نشته ما ته پته نشته وایي نښې به یې درته وښیم نو نبي علیه السلام ورته د قیامت نښې بیان کړې نو لا نو نبي علیه السلام صحابو ته وی ردو علی هذا الرجل وی دا سړی ما ته واپس کې مطلب یې دا و چې د خلکو ته پوره پته ولګي نو صحابه په لارو کوڅو کې ورپسې په منډو تړلو چې سړی یې پیدا نه کړ وی راځئ کښېنئ نه شی واپس کولی وی صاحب څوک و وی هذا جبریلو یعلمکم دینکم تاسو ته دین خو ما نه تپوس کو چې تاسو دین زده کړئ او کله به لیټم شو یو ځل نبی علیه السلام د تپوس وکړه دی به چونکې الله نه راته استازي د الله نو نبی علیه السلام به ډېر زیات ورته خوشحاله و ډېر به خوشحاله و نو یو ځل ته نبی علیه السلام تپوس وکړه وی ته مونږ له دا چې راځې لږ زر زر راځه که نه زیات نه راځې وی وما نتنزل الا بامر ربک وی بغیر د خدای د حکم نه نشم راتلی الله چې وی دله راځم چې نه ویلې نشم راتلی دا فرشته الله مقرر کړی وحی دپاره نبی علیه السلام له ټوله وحی چې څومره راوړلې ده حضرت جبریل علیه السلام راوړ او جبریل ورته ولې په عبرانۍ ژبه کې جبر قوت ته وایي طاقت ته وایي او ایل په عبرانۍ ژبه کې الله ته وایي جبر یا جبر طاقت ته وایي قوت الله د الله طاقت د الله یو لوی طاقت و جبریل نور لغاتم پکې شته مشهور جبریل دی بهر کیف زما وروڼو او کله یو ځل نبی علیه السلام سره وعده کړې وه راځم به رانغې نو نبی علیه السلام ترمذي شریف کې راځي نو نبی علیه السلام دې تپوس وکړه تا خو ما سره بېګا وعده کړې وه رانلې وی یو وی ستا په دیوال باندې یو څادر و په هغې کې تصویرونه او د کټ لاندې کوترې او سپی دی ځکه رانلم
نبی علیہ السلام فوراً هغه صادر صحابو ته وی شابه دا صادر راوغورځوئ بیبیانو ته وی پته نه کنه بعضې وخت کې پرده چا ویزنده کړي دا راوغورځوئ دا کټ کې په دا میانځ باندې او ګدی ته جوړ کې تولیانې بالښتونه ته جوړ کې د کټ لاندې سپیسه کې چې ویې کتل یو کوترې د کټ لاندې وی دا کوم ځای وی دا حسین راوستي حضرت حسین ماشومان خو دا سپي لوبئ که نه وی دا وباسئ د شپې پته ولګېدله چې کوم ځای کې د تصویرونه یي د زیروح نو هغه ځای ته د رحمت فرشتې نه راځي د رحمت فرشتې هلته قطعا نه راځي حضرت خدیجه رضی الله عنها دومره هوښیاره وه چې نبی علیه السلام وی چې کله دا فرشته راشي دا غار حرا کې چې دې لیدلې وه نو ما ته به وې نبی علیه السلام ورته وی ښه نو دې خدیجې رضی الله عنها سره نبی علیه السلام ناستو دې کې جبریل علیه السلام راغی ورته وی خدیجې هغه چې کوم سړی مې درته یادو کوم کس چې راځي هغه دا دې راغی نو خدیجې رضی الله عنها زر سرتور کو چې سر یې سرتوب کو وی اوس شته وی نو اوس یې نینمه وی بس دا فرشته ده وایي ګوره دونه هوښیاره بیبي وی چې سر مې پټو راغی چې سر مې سرتور کو نو اے فلان کی اے کلی والا اے رورا اے رور کے لیکن فرق شتا اللہ عزت کوي او بنده به ول عزت نه کوي داسې ښکلی پیغمبر مقرب د الله په ټولو پیغمبرانو کې سردار پیغمبر الله موږ د هغه د امت لپاره نصیب کړي غوره کړي یا ایها المدثر اے صادر اغوستونکي قوم پاسه قوم دا معنی هم ده چې ودرېږه او د قوم دا معنی هم چې یو کار شروع کا لکه اوس چاته ویل لکه شابه پاسېږه نو پاسېږه دا معنی هم چې اوچت شه او پاسېږه دا معنی هم چې هغه کار کول غواړي قم فانذر دا خلک ویروه انذار او تخفیف کې دا فرق دی انذار هغه یرولو ته وایي چې د الله عظمت وسره او مینه وسره لکه یو بچي ته پلار وایي بچې ګورې سپلی په خپو کوه خپې به دې خوږ شي بچې دې سوړو کې ګوتې مه وه مار به دې وچیچي اوس دا پلار دا بچې چې یری نو دا په دې بچي ظلم نه کوي دا ظلم یره نه ده دا هغه یره ده چې د دې بچي ته ادب ښیي احترام ورته ښیي او دا پلار یو عظیم دی ظالم نه دی د ده عظمت د بچي په زړه کې پروت دی نو چې کومې یرې سره عظمت وي لویي وي او دا کومه یره کې دغه وي دا تادیب وي احترام وي پکې هغې ته انذار وي انذر دا قوم د الله د عذاب نه ویروه د الله عظمت ورته وښایه لویي د ظلم هغه نه چې ګنې ظلم پې وکوي د ظلم یاره پې راولې هغه نه او لږ په طریقه د ادب په لاره کې ویروه وربک فکبر د خپل رب عظمت ورته بیان کا د خپل رب لویي ورته بیان کا دوی خپل رب نه دی پیژندلی دوی بوت د الله سره شریکوي نو خدای د بوت برابر کړی دی دوی خدای د چا برابر کړی دی د بوتو دوی د الله عظمت نه مني دوی بچي د یو بوت نه غواړي مرض شفا د بل بوت نه غواړي باران د بل بوت نه غواړي عزت د بل بوت نه غواړي پیسه د بل بوت نه غواړي په سفر کې کامیابي د بل بوت نه غواړي او دا ټول کارونه د بوتانو نه دي دا د چا دي الله دی الله عظمت بیان که چې بوتانو نه زړه تور شي مخلوق نه زړه تور شي ربک فکبر ای ربک فعظم د الله تعظیم د الله صفتونه ورته وښایه د الله لویي ورته وښایه چې دا زموږ څومره څیزونه د دې ټولو نیونکې دا الله دی دا هر څه د الله په قبضه قدرت کې دي دا ورته بیان کوه د الله لویي وربک وثیابک فطهر جامې دې پاکې وساته دا نه چې جامې دې پلیتې دې پاکې کا نه ادابم علی طهارتها جامې دې پاکې وساته مخکې پاکې دي ورې ککړې دننه شي دا ظاهري جامې هم ترې مرادې دي ولې چې د کوم سړي ظاهري جامې خشتۍ مزېدارې نو د هغه یو عظمت ده سامعینو د خلکو په زړه کې کینی او یا د جامو نه عمل مراد دی عمل چې څنګه مخکې نه پاک را روان دی مخکې نه هم پاک را روان ما خو درته ویلي دي اقصې پاک وساته داغ در باندې رانشي احتیاط کوه والرجز فهجر او بوتانو نه چې دې څنګه مخکې ځان ساتلی روز بوتان نو اوس هم ته ځان ساته
مخکې دې ته ځان ساتلی دی دا ویم په هغې اوس هم دوام وکړه ځان ساتلی دی بوتانو نه ګورې او ولا تمنن تستکثر که په چا سره ښېګړه کې نو د بدل په تمه مه کوه چې لکه ما دله 20 درکړي دي اوس به 13 راکې لکه زمونږ دا خلک په دې غم خادی کې داسې کوي که نه کوي غم خادی کې ولا یو 10,000 روپۍ یوسي سبا چې د زوی یو ډبې ولا یوسي سبا چې د زوی کویدن وي هلکه دله خو ما 10,000 روپۍ وړې ما له خو یې راونه دله خو ما سیره کړې وه ما له خو یې ونه کړه دله خو ما ډبې وړې و ما له خو یې راونه هلکه د خدای د خیرات په نیت نیک بخته وړه تمه مه کوه چې ما له به راوړې هر څه دې اوبو ته وغورځول چې په دې نیت کې چې زه ورکوم سبا ما له راکړي دا ګناه ده په دې نیت په نه ورکې د هغه وس کې به سبا یا به دي داسې شته دی دا زمونږ د وطن خلک اکثر هم داسې کوي یو بل له چې وړنې موړنې کوي څه مطلب چې د خدای دپاره یې کوي رښتیا وایه دا وایه د خدای دپاره کوي جمعه صادر کې ولې نه چې دا دې دپاره وړي چې نن مې سیره اچولې ده د 200 روپو سبا به راته 300 اچوي نن مې ټیم غوړي وړي سبا به 2 ټیمه راوړي نن مې بورې روجي وړي سبا به 2 بورې راوړي نو د خدای دپاره پکې څه شو مړ شو او تا وله شي یوړه ښه پرون چې د مور پرته وه مردارې په شانتې نو خدمت ما کو او نن دې ما ته ونه وی زما مور هلکه اوس پرون ښه وه چې روجي دې ولوړئ نن تې مرداره جوړه شوه ای پښتنو ای رونو هر کار چې کوئ د پیغمبر د سنتو مطابق کوئ جون بخي خشته به وستی کیږي یو څه که وستی نه کیږي موړه او د خدای په نوم ورکوه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای لا تمنن چا سره ښېګړه کې احسان کې نو چې هغه په داسې طریقه مه کوه چې ته ترې بیا د زیاتو مطالبه کې خدای دپاره څه کوه ولربک فاصبر زبردست ټکې دی د ګورې مخالفت به دې شروع کیږي کنزل په کاڼو ویشتل والته کول نو دې ته زړه ټینګول اسان کار دی که ګران کار دی نو الله دپاره صبر وکړه لربک مقدم کړی دی په دې ایتونو کې چې کوم نحوي هغه بلاغتونه هم یې درته ذکر نه کړل دې کې 15 ګنټې تقریر دی لربک فخاص الله د رب دپاره صبر کوه لږ صبر کوه او یو سړی وي د خدای دپاره صبر وکړه ښه ورته خبره مضبوطه وي ګوره دې نه څه معلومه شوه لومبیا خدا معلومه شوه چې علم به حاصلی مخکې ورته علم خو اقرا معنا دا د علم زده کړه ځان پوه که دویم نمبر چې د علم حاصل که نو بیا خلق مخلوق خدا ته دین ورسوه دا چې څه دې زده کړل بل ته ورسوه قم فانذر پاسوه خلق ویروه او یره لږه زیات مؤثری په نسبت د زیرې او د خوشحالۍ د خبر ورکولو او اصول یې ورته وښول الله ورته اصول وښول چې ستا دعوت او ستا تعلیم او ستا تبلیغ او ستا دا بل ته رسول د دین دا به اله اثر کوي چې ستا په خپله هم ګورې ځان پاک ساتلی که زه په خپله یو ګناه کوم او تا ته وایم ګناه مه کوه نو زما دا خبره په تا به اثر وکړي مړه په خپله کې او ماته منې کې یا به اثر نه کوي او چې زه د ګناه نه ځان ساتم او تا ته